دا کار کې پدې الله خفه کیږي رسول په خفه کیږي دا مکه وګوره سود نن سبا څومره عام شوی دی یا خلک ورته نمونه بدل کړی دي چا ورته چیریټي نوم ورکړي چا ورته پروفټ نوم ورکړي چا ورته صدقه د خپل طرف نه بس وسفه کې ورکې ورکړه نو ګوره نمونه بدلولو سره یو حرام کار دا حلاليږي نه ګوره لپاره تیاری کول د عزتمندو په دنیا کې د آخرت لپاره تیاری وکړو ځکه چې مرګ شته او هلته کې بیا د هر یو شی حساب کتاب کیږي عزتمندو زلزلې ولې راځي زلزلو دراتلو د پاره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو څو وجوهات بیان کړي دي چې په هغه کې مختصرا درته ذکر کوم چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زلزلې به حل راځي کله چې خلک زکات تاوان وګړي چې زکات ورکوم دا زما تاوان بل زلزلې به حل راځي چې خلک د علم د دین چې کوم نه دا د الله رضا لپاره نه حاصلې بلکې د دنیا مقصد د لپاره به حاصلې چې ماته په دنیا ملاوي شي د الله رضا ختم شي او دنیا ماته ملاوي شي نو په دغه وجبانه به زلزلې راځي دینه پس لوی وجه چې کومه ده هغه به حیاي ده مور بي عائشه رضی الله عنها چاته پوښتنه کړلو چې زلزلې ولې راځي نو مور بي ورته فرمایل چې کله خزه چې ده خوشبو د نامحرم خلکو د پاره لګي یعنی پردو سړو د پاره خوشبو لګي چې زمانه خسته خوشبو لاړ شي دا سړی محسوس کی او دا د خوشبو لګول صعيب نه غني نو بیا مولوی فرمای چې زلزلو راتلو انتظار کوي زنا عام شي نو زلزلې برازي شراب عام شي نو زلزلې برازي دغه شد قتل او غارت دا زیات شي نو زلزلې برازي تاسو ګورئ نن سبا زو په معاشره کې قاتل ته دا پته نه لګي چې دا سړی ولې وژنم مقتول ته دا پته نه لګي چې زه ولې وژنې کېږم نو چې کله په ناب تول کې کمی راشي ناب تول کې تاسو ګورئ نن سبا څومره دوکې روانې دي په هر یو شي کې دوکې دي په هر یو شي کې نو چې کله دا دوکې ناب تول کې کموالی شروع کی نو بیا به چې د زلزلې راځي نو موږ ته پکار دی عزتمنو دا خو درته مختصرا بیان ک نورم چې دغه شانتي وجوهات ډیر زیات ذکر شوي دي او هغه نن سبا ټول عام شوي دي چې د سره وجنه زلزلې راځي هغه نن سبا د په معاشره کې خف ولا هغه ګناهونه کیږي نو موږ ته پکار ده چې په دې نه خپل اعمال باندې سوچ وکړو کوم بد اعمال کو ګور نبی اسلام فرمای کله چې یو کس پردي ملګری په دوستۍ سره نسی هغه ملګری بد وي یعنی بد اعمال والا ملګری وي او خپل پلان نه لريواله شروع کی نو پوه شي چې بس زلزلې را روانې دي نو سبا ګورئ نه زه په معاشره کې خلک پلارانو سره جګړې کوي او دغه شانتي بدعمله الکانو سره دوستي یاري جوړې کړي موږ ته پکار دي چې خپل پلار سره خپل تر سره تر بچو سره دوستي جوړ کړو او بد اعمال بد ملګری تا پرې ځکه چې دا بد ملګری دا ډېر غلط اثر لړکې زموږ په ژوندۍ باندې زموږ په معاشره باندې ډېر غلط اثر لړکې زګور نه د بل ځای ملګری وي او دل خپل محلې ته بیا راولي محلې باندې زموږ غلط اثر ورځيږي نو موږ ته پکار ده چې په خپل اعمال باندې سوچ وکړو کم بد اعمال دي هغه پرې وګور زلګه معمولی غونته کې جټکا زلزلې ور کړه نو هر سړی چې کم د لکونو روپو کورونه جوړ کړي لکونو روپې په لګولې سړي اوس باندې خارج پکې لګولې خو مضبوطي جوړ کړي دي او بیا چې څو کړل دا کمرې پرې وستل کورونه پرې وستل بهر طرف ته وته خپل بچي پرې وستل خپل خزه مور پلار پرې وستل بهر طرف ته منډه کړل دا ګوره الله قران کې فرمایلی دی کنه چې د ورځ د قیامت کې بسې هر انسان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه دا شرط تر اخره پورې الله پاک فرمایي چې رور بدرونه تختی د پلار بد بچونه تختی بچي بد پلار نه تختی دغه شان خزه بد خاون نه تختی خاون بد خزه نه تختی ټول الله ذکر کړی دا hebatناک ورځ وي د هغه ورځ د پاره تیاری کول عزتمندو په دنیا کې د آخرت د پاره تیاری وکړو ځکه چې مرګ شته او هلته کې بیا د هر یو شی حساب کتاب کیږي نو څومره ګناهونه چې زموږ په معاشره کې دي په مونږ کې دي اول خپل ځان نه شروع کو چې هغه پریږدو بیا نور ته دعوت ورکړو چې وروره دا کار غلط دی دا مکه دا کار کې پدې الله خفه کیږي رسول په خفه کیږي دا مکه وګوره سود نن سبا څومره عام شوی دی یا خلک ورته نمونه بدل کړی دي
چا ورته چیریټي نوم ورکړی، چا ورته پروفیټ نوم ورکړی، چا ورته صدقه د خپل طرف نه بس پیسه پکې ورکې ورکړه. نو ګوره نومونه بدلولو سره یو حرام کار دا حلالېږي نه. ګورې په دې باندې ځان پوهېږئ. سود دی هغه هر څنګه ګوره د دې نه ځان وساتئ. دا د الله سره جنګ کول دي. سود دا ډېره لویه ګناه ده. دا زموږ په معاشره کې عام. نو موږ ته پکار ده څومره ګناهونه دي د دې نه ځان وساتو.